السلام علیکم ټولو مرګرو ته زما چې څونه مرګري دي ماشاءالله د مولانا صاحب سره ولاړ یم زموږ سره ملاقات وشو او نن ایمرجنسي ملاقات دی ان شاء الله چې دوباره به بیا ملاقات کوو خو ما ته او زما مرګرو ته خبرې کوي زه غواړم چې زموږ ټول مرګري موري زموږ سره بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو صدیق شاه صاحب ته زه دا ډاډ ورکوم دا دعوت ورکوم چې الحمدلله د صدیق شاه صاحب چې نن سبا کم یو کردار او کم روان دی نو کومه کارنامه د وکړه نو داسې ډېر غټ خلک دی په دې پاکستان کې په ټوله دنیا کې چا نه دی کړی د یو اسلامي دپاره اسلامي کار شروع کړی دی او داسې کار هیڅ چا نه دی کړی ځکه د غیرت کار دی او فردا دا بالکل جایز ده زموږ خویندې میندې دا په کور کې دي او په کور کې ښه ښکاري د هوټلو دپاره او د نور داسې دغه دپاره کاروبار دپاره نارینه دي چې هغه وکړي نو زه دته بیا هم دا ډاډنه او دا دغه ورکوم چې الله پاک دې په خپل دغه کې کامیاب کړي چې څومره زموږ دا ویډیو خلک ګوري زه هم د الله د رضا دپاره دا کار شروع کړی دی قسم دې ګسلاله چې پکې د ما سره دا کېناست خبرې راڅه وکړې د الله د رضا دپاره اوسه ودرېږئ انشاءالله په دې به زموږ الله پاک مو اجر راکوي او دا انشاءالله د هغه وخت پورې د سعودي ولاړ یو تر څو پورې دا کار به سر ته مننه مولانا صاحب په دې کې موږ مولانا شیخ ادریس صاحب ته هم غږ رسولی دی مولانا طارق جمیل صاحب زموږ څه چې څونه عالمانو د میډیا په وساطت موږ د هغوی شکریا ادا کوو څونه چې عوامو غیرتمند پښتانه بقایا دیو دا خبر اوس دې طرف ته وړي که نه چې لکه د له هوټلو والا روپۍ ورکړی یو دا خبره کوي او دویمه دا خبره کوي چې دا زمونږ د مال څخه بغض او حسد کوي لاول به ما دیو په سر د خلکو سره جګړې کولې زه بد نه وم په ما باندې یو قسم الزام نه لګاو د دیو په سر به م لانجې کولې د دیو څه به ګرځېدو بد نه و خو چې کله دا خبره راله نو ما دا خبره خو به موږ د حق څه به وردېږو که نه په ورځ د محشر به موږ الله ته وردېږو نفسي نفسي به موږ د حق مرګستیا کړله دیو کله راځي یو الزام لګوي کله وایي پوډري کله وایي نشهي کله وایي کنزلمار کله وایي دا غلط دی کله وایي داسې وغیره وغیره تنقیدونه نو زه دا وایم چې زما له طرف نه په کومه خبره کې دیو پروف غواړي چې ما خصوصا دا خبره د معاشرې دپاره کړله د پښتون د جامې دپاره مې کړله بقایا په دې کې که بده خبره راغلي نو لاول زموږ پښتانه ګوجر قوم ټارګېټ شوی دی موږ ټارګېټ شوي یو د هغې نه پس به زموږ نه یو غلطه خبره که شوي په غلطۍ باندې نو انسان دی هغه لکه د انسان نه کېږي بقایا چې لکه دیو دا کومه کار کړی دی نو دا زما د په ذات د الله قسم چې زار وخت قسم د تیار یم چې نه مې د لایق دپاره کړی نه مې د پالو دپاره کړی خصوصا د الله د رضا دپاره او رب العالمین ته موږ ټول وردېږو په ورځ د قیامت بیا زما څه حساب کوو چې ما تعالی د حق دپاره لکه ټیم درکړی ولې چې په میلیونونو خلکو زما خبرې اورېدې ولې تا د کار مرګستیا لکه ولې کړله او یا تا خلاف ولې نه دی کړی نو زه مسلمان یم او زه په هغه لار باندې ځم چې کوم مسلمان او خصوصا پښتون د پښتون جامه په دې ته په عزت میلاویږي زه انشاءالله په هر وخت کې تیار یم او ستاسو شکریا ادا کوم مولانا صاحب بقایا چې څه قسم قسم دیو ماله راکوي زه ورته تیار یم څه ټایم هم په آخر کې خبره کوم صدیق شاه ته په دې باندې کنځلې کېږي ردې بدې ویلې کېږي نو زه به دومره ووایم چې دته به الله پاک په دې باندې اجر ورکوي ځکه دا د ما ته وګوره ما ته خبرې واورېدې قسم یې وخوړ چې زما په کې هېڅ لارت نشته د مرګستیا وه روري وه خو هغه یې د الله د رضا دپاره پرېښوده که نه ده به یې هم غوښتلی وی هلته دا ناست وی ګپ شپ یې لګولی ما ته میسیجونه کړي زه به تاسو نه پروف درکړم ستاسو په ایډۍ باندې شیر کوي چې ما تېره شپې په 3 بجې د جنۍ دعوتونه راکړي 2 پېرې راسره ډویټ وکړو او زه یې فالو کړم که ما غوښتی نو لکه ما د خپل ځان دپاره که سوچ کولی ما هر څه کولی شو زه هم یو ټیک ټاکر یم خو نه زه د معاشرې دپاره سوچ کوم چې معاشره خرابه نه شي بس د دې نه بعد د ټول خلک ته زه پیغام ورکوم څومره کسان د ویډیو ګوري دا کار د الله د رضا لپاره شروع کړی دی ټول خلکو سره ودرېږئ انشاءالله زموږ معاشره کې به داسې خلکو ډېر ضرورت دی ورته د الله